دعوا که د یو مستقیم چې د پی په مستوي کې شامل نه وي د نوموړي مستوي سره موازي وي، نو لازمه ده چې د نوموړي مستوي د یو مستقیم سره هم موازي وي. په شکل واضح لیدل کېږي سره رنګ خط د مستوي پی سره موازي ده، نو د ده سیوري یعنی یو پر پی باندې واقع ده، کله چې هر موقعیت نیست د سیوري هم ور سره موازي ده، یعنی حداقل یو مستقیم خط سره موازی ده په مستوی پی. دغه شرط کافی دی، یعنی دا برعکس که چیرې د یو مستقیم خط سره چې پر پی باندې واقع ده موازی وي دلتا، نو د هغه سره د مستوی سره هم موازی ده. فرض کوو چې دا ور سره د مستوی پی سره موازی نه وي، موږ مستوی کیو مد نظر نیسو چې دا دواړه مستقیمون د موازیگان په بر کې ولري، لحاظا که چیرې مستقیم دلتا د پی سره موازی نه وي طبعا متقاطعی په هم په پی هم په کیو، لحاظا دی سره قطع کوي چې دا خلاص فرضیه ده. بنا پر دی موازی د پی سره ده. د ال نقطې څخه چې د پی په مستوي کې واقع نه وي یوازې یو موازی د مستقیم پی سره رسم د مستوی پی سره رسم کولای شو. د پی په مستوی کې یو کیفی مستقیم د دی په نامه مد نظر نیسو. د کیو مستوی چې د پی له نقطې او دی له د خط څخه تیر شوی وي رسموو. په دغه مستوی کې د دلتا خط د دی خط د موازات سره رسموو. د ال نقطې نه چې له مستوی بهر واقع دی ډیر موازی خطونه نوموړي مستوی ته رسم کولای شو. دلته هم واضح لیدل کیږي کله چې د سور رنگ مستقیم حرکت کوي د سیوری پر پی باندې هم حرکت کوي، یعنی په هر موقعیت چې دلته ډیر موازیگانی ور سره موقعیت لري. هر کله که د دلتا مستقیم د پی له مستوی سره موازی وي، نو د پی او کیو د مستویگانو د مشترک فصل یعنی د دی سره هم موازی دي. دا هم واضح ده. مستوی کیو مد نظر نیسو دلتا په بر کې لري، څرنګه چې دلتا د پی سره موازی دی، لحاظا دا مستقیم ور سره فصل مشترک دی مد نظر نیسو، دی حتما د دلتا سره موازی متقاطع نه ده. د دو متقاطع مستویگانو سره یو موازی مستقیم رسم کولای شو. که یو مستقیم دو متقاطع مستویگانو سره موازی وي، نو د نوموړي مستویگانو د مشترک فصل سره هم موازی واقع کیږي. دلته لیدل کیږي په شکل کیو او مشترک فصلی هم دلتا د دی سره موازی. تشکر.